دوستانو یو مهمه مسله او هغه دا ده چې ډېر وروڼه د دې په اړه پوښتنه کوي کله چې له موږ نه جمع تېره شي په جمع کې 3 رکعاته تېر شوي وي یا 2 رکعاته تېر شوي وي نو موږ به دا 2 رکعاته خالی کوو تش به کوو او که نه ډک به کوو. کله چې تاسو نه په جمع کې 2 رکعاته تېر شوي وو نو ظاهره خبره ده تاسو نه ډک رکعتونه تېر شوي دي بیرته به هماغه 2 رکعتونه ډک کوئ. لیکن که چیرته له تاسو نه 3 رکعاته تېر شوي وو او 1 رکعت هم را لاندې که نو بیا کله چې امام سلام وګرځاو بیرته ولاړ سئ او دغه رکعت ډک وکئ. بیا کله چې تاسو دا رکعت وکړئ له سجدو نه وروسته به کښېنئ قاعده به وکئ التحیة لله چې کله وویلې بیرته به راولاړ سئ او دغه رکعت به بیا ډک وکئ. بیا به لاړ شئ سجده به وکئ 4م رکعت ته چې کله تاسو راولاړ شئ الحمدلله به ووایئ دغه رکعت به خالي وکئ. ستاسو به 1 رکعت په اول کې خالی وشي د امام سره او 1 رکعت به په اخره کې خالی وشي یعنی په منځ کې به 2 رکعاته خالی وشي. په همدغه اسانه سادګۍ سره تاسو باید د بقایا مونځ قضایي راوړئ. کله چې تاسو نه 1 رکعت تېر شوی وو یا 2 رکعاته هغه ټول ډک کېږي. همیشه لپاره کوشش کوئ چې هم الحمدلله ورسره ووایئ او هم سورت ورسره ووایئ. السلام علیکم.